له ما وروسته به نور نسلونه هم ستاسو ورمېږونه قاتوي، خو یاد ساتئ چې زما ژوند به زما د جلادانو تر ژوند ډېر اوږد وي. ظلم له مظلوم څخه اتل جوړوي، اما جنایت که څه هم سرته رسونکی یې ځان ډېر پیاوړی ښکاره کړي، خو په حقیقت کې یې زړه له بې غیرتۍ رېږدي. د صحرا زمری عمر مختار رحمه الله پیژنئ. پورتنۍ زرینې ویناوې د همدې ستر غازي شهید دي. راځئ په دې ویډیو کې په بشپړ ډول درپېژنو. مهرباني وکړئ افغان دعوت چینل سبسکرایب او ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. د صحرا زمری سید عمر بن مختار په 1862 میلادي زیږدیز کال د لیبیا هیواد تبریق ته څیرمه سیمه کې نړۍ ته سترګې وغړولې. لومړنۍ زده کړې د خانقا په مدرسو کې سرته رسولي. دا مدرسې د افریقا د صوفیانو مجاهدینو له لوري اداره کېدلې او د دې ډلې مشر سید محمد بن علي سنوسي رحمه الله علیه و. تر هغه وروسته عمر مختار د لوړو زده کړو لپاره د جبل الاخضر په سیمه کې د القصور خانقا مدرسې ته لاره پیدا کړه او هلته یې د استادانو څخه د زده کړو وروسته خپله هم د ښوونکي په دنده پیل وکړ چې د 1911 زیږدیز کال پورې همالته بوخت و. په 1911 زیږدیز کال کې ایټالوي ښکېلاک پر لیبیا حمله وکړه او د خلکو ازادي یې وننګوله. ديار على ذويها فبالأمطار طاو والجماجم وإن هدموا الديار على ذويها فبالأمطار طاو والجماجم وإن سفكوا. له عمر مختار خانقا پرېښوده، د پردیو د ایستلو لپاره یې وسله پورته کړه او د ایټالوي استعمارګرانو په وړاندې یې مجاهدین راغونډ کړل. یوازې په 20 میاشتو کې د مقاومت او استعمار ترمنځ 243 ځله نښتې وشوې چې هر ځل یې دښمن ته د عمر مختار دوی له اړخه درانه ځاني او مالي زیانونه واوښتل. دا ځکه چې د سیمې د صحرا سره پوره بلد و او د دښمن د راګیرولو ښه تاکتیکونه یې جوړولی شول. جګړه وغځېده. عمر مختار پوره 20 کاله له ایټالوي استعمار سره مبارزه وکړه. په وروستي ځل جګړه کې چې د دښمن د قواو او د عمر مختار د ډلې ترمنځ ونښته، د 1913 زیږدیز کال د سپتمبر په 11 نیټه د 500 په شاوخوا کې مجاهدینو په دښمن برید وکړ. له سختې جګړې وروسته ډېر مجاهدین په شهادت ورسېدل تر څو دښمن د عمر مختار د سورلۍ اس ټپي کړ. وإن سجنوك لا تجزع لقيد فإن السجن نيشان المقاوم
او عمر مختار یې په سخت زخمی حالت کې ونیو او دا په داسې حال کې وه چې دښمن هیڅ نه پوهېده چې دا عمر خوړلی سپین ږیری چې دوی نیولی دا به د مجاهدینو زړور مشر عمر مختار وي. سره له دومره ډېر عمر کمزوري او زخمی بشر دښمن د صحرا دغه میړنی زمری په لویو زنځیرونو وتاړه، ځکه هره ګړۍ یې د ځان کاږلو او خلاصولو شونتیا وه. وإن عز النصير فلا تبالي. د ډېرو ربړونو، پوښتنو او ګروېږنو وروسته یې په صحرایي محکمه کې د اعدام پرېکړه ورباندې وکړه. کله چې د وروستۍ غوښتنې پوښتنه ترې وکړه، هغه دغه آیت شریف تلاوت کړ: انا لله و انا الیه راجعون. موږ د الله تعالی یو او هغه ته ورګرځو. د نن څخه 9 کاله وړاندې په 1913 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 15 نیټه د مازدیګر په 5 بجو د صحرا زمری عمر مختار رحمه الله ایټالوي نیواکګرو په خپل پلارني ټاټوبي لیبیا کې د لیبیایي ولس په وړاندې د هغوی د اجرو لیبیایي قاضیانو په حکم او ملتیا له دې کبله اعدام کړ چې ولې د خپل ولس او هیواد د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تكلم فسطر من قذائفك الملاحم، وإن تركوك في وجه المنايا فمت في العز لكن لا تساوم، وإن سكتت حكومات الدنايا كفاك الله كفاك الله كفاك الله يا رجل العزائم. هو عمر مختار شهید شو، ولې لیبیا ته یې د ازادۍ، عزت او عظمت یو اوږد او له ویاړه ډک تاریخ پرېښود. لیبیا له هغه وروسته تل د یرغل او نیواک پر خلاف د اسلامي امت د ځواک او میړانې مټ پاتې شو. د عمر مختار لاره او مبارزه وه چې په افریقا او عربي نړۍ کې د ازادۍ تږیو نالګیو ته د زمزم اوبه ورکړې او د مختار اتلولیو اروپایي یرغلګر تر نن پورې د لیبیا او افریقا له نیواکه راوګرځول. د عمر مختار رحمه الله ځینې زرینې ویناوې چې د تاریخ برخه ګرځېدلې دي. د صحرا زمري عمر مختار رحمه الله ته یې وویل: ایټالیا الوتکې لري، له هوا څخه تاسې بمبارد کولی شي، تاسې یې نه لرئ. عمر مختار رحمه الله ورته وویل: د هغوی الوتکې د الله جل جلاله له عرش نه لوړ الوت کوي که لاندې؟ ورته یې وویل: معلومه ده چې تر عرش لاندې الوت کوي. د صحرا زمري عمر مختار رحمه الله ورته وویل: کله چې زما حمایت د عرش له پاسه کیږي نو تر هغه لاندې شیان موږ نشي بیرولای. بل ځل ایټالوي قمندان ورڅخه وپوښتل: آیا د ایټالیا د حکومت سره دې جګړه وکړه؟ ده ورته وویل: بلې هو ومې کړه. آیا خلک دې د ایټالیا د حکومت سره جګړې کولو ته تشویق کړل؟ ده وفرمایل: بلې هو. کوم کار چې تا وکړ په پایله یې خبر یې چې اعدام دی؟ ده وویل: بلې هو خبر یم. څومره موده کیږي چې د ایټالیا د حکومت سره په جګړه یې؟ ده وویل: 20 کاله کیږي. آیا پر خپلو کړنو پښیمان یې؟ نه، هیڅ کله نه. قاضي ورته وویل: دا چې ته اعدامېږي زه افسوس کوم. شیخ الشهدا ورته وویل: دا تر ټولو بهترینه لار ده چې خپل ژوند ته خاتمه ورکوم. قاضي ورته وویل: تا ته عفو کیږي، خو په دې شرط چې نورو مجاهدینو ته د جهاد د نه کولو لیک ولیکې. شیخ الشهدا ورته وویل: کومه ګوته چې د شهادت د کلمې د پاره پورته کیږي امکان نه لري چې باطل خبره ولیکي. بل ځای کې وایي: که ټوپک زما توره ماته کړه صحیح ده، خو باطل مې حق نشي را ماتولی. هغه وارونه چې ستا ملا در ماته نه کړي پوه شه چې تر هغه دې هم پیاوړی کوي.